من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د غونډې میډیا ز شکریا ادا کوم چې میج ولسی پاسون یو پریس کانفرنس ریکارډ کوي نو زه دا چې څلورزه میج د سیول انتظامیه سره باقاعده مذاکرات شری وي چې پاخ کې ډي سي او ډي پی او اسسټنټ کمشنر و نو د دغه تامیش په ریټن شکل کې لاس معاهده لاس نقطه ایجنډا ورکړه نو د خوان یا د خوشحالۍ یا د میش د تسلی د پوره دا عام خبره وه چې دی هغه غونډې مطالبې آئیني وی چې توس مطالبې آئیني دي نو په دا باندې چې میش دا خبره سره وشوه نو بیا د میش د ایسی سره او د ډي پی او سره وشوه دوی چې دغه چې د څومره سکیورټي ادارې دي دغه سره مو کلیر کړی دو چې د توس مسالو حل کیږي او چونکه نن چې میش ورغلی نو د یو سره چې میش شنوستلی او د اسسټنټ کمشنر چې کیما ژغدو نو پابند چې میش ورته ویلل چې توس مطالبه وشایا په کیمه بنده تو اعمال کړای دی نو هغه چې میش دا شای سره شریک نو د افسوس خبره پداوه چې اوالی خبره د دار وکړه چې میش د جمشید د بزیاب کاوله د پورا جی آی ټی جوړه کړی دو نو دا 25 ورځې په دا باندې 4 نوا شوی نن مزدګار یو لیټر یې مستر جواد کا نو په دغه رنګ چې کله میش بیا ورته ویلل چې دا نور چې کیمه مطالبه دي خو میش د دنا مطمئن نشوي د میش د دای په مانس کې مذاکرات ناکام شول ویلې چې میش ورته چې موجوده په ګراوند باندې ته شاعر وشایا همیشه د پورا میش به پاس کیږي چې کله میش درنه وکی بیا د اسه می سره یو خبره وکو خدای نن سیول انتظامیه ورسره نور ادارې دای په مذاکرات کې سنجیده نه دي نو زه دا یم چې څومره د پاکستان په نور علاقې کې د وزیرستان څوره خالتای یا سب کا قبایل دي یا پښتون دي دا په خپل ځاینا باندې احتجاجي نه ریکارډ کوي ووځي یلته خلک ډېر زیات په مسله کې دی سوړه هدای خو ریاست یا د میچکیم هومن رائټس ادارې دي ډېره د افسوس خبره ده چې هغه په دا خبره باندې اکشن نه وخلی چې د میش د وزیرستان خلک د امن مساله دو نو سابو په وزیرستان کې غونډ بازور باندې شټ ډاون هړتال وي او ورسره چې د نور کې د وزیرستان خلک اپ خپل چې څنګه مناوي څوک پریس کانفرنس کو څوک په سوشل میډیا جام کو څوک احتجاج ریکارډ کوي مهرباني وکړئ چې تاسو خپل اوس چکای او میژو دغه د پورا سابو بیا میټینګ کې یو نوی لایعملو جوړوي د میش هغه درنه نه دو چې میش په څټ کېږي ویلې د میش د ژوند مسله دو د میش د عزت مسله دو د میش په دغه علاقه باندې د جنگ د راوستل مسله دو نو توس مهرباني وکړئ چې سابو بیا میش نوی لایعمل درکوي او هر روزه د میش اکټیویټي زیاتیږي کمیږي مننه شکریه